سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. تازه خبر د 2025م کال چمپیون ټرافۍ مهالویش اعلان شو چې په دغه چمپیون ټرافۍ کې 8 لوبډلې ګډون کوي. په 2 ګروپونو ویشل شوي دي چې په لومړي ګروپ کې هندوستان، پاکستان، نیوزیلند، بنګلادیش لوبډلې شتون لري. په بي ګروپ کې بیا استرالیا، سویلي افریقا، انګلند، افغانستان لوبډلې شتون لري. ټاکل شوی دی چې د 2025م کال چمپیون ټرافۍ د پاکستان په کوربه‌توب ترسره کیږي. دغه لوبې د راروان کال د فروري میاشتې پر 19مه نیټه پیلېږي. د راروان کال د مارچ میاشتې تر 10مې نیټې به د پاکستان هیواد کې دوام ومومي. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله په چمپیون ټرافۍ کې ګډون کوي. افغان لوبډلې تر اوسه په چمپیون ټرافۍ کې ګډون نه دی کړی او لاره نه و پیدا کړې. تاسو ټولو ته بهتره معلومه ده چې د 2023م 500 ورځ نړیوال جنګ کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلو ډېرې غټو لوبډلې ته ماتې ورکړې چې چمپیون ټرافۍ ته هم لاره پیدا کړله. افغان اتلان به په چمپیون ټرافۍ کې له استرالیا، سویلي افریقا، انګلستان لوبډلې سره لوبې کوي. که تاسو هم غواړئ د کرکټ په اړه باندې تازه او مهمو معلومات څخه ځان خبر کړئ، نو حتما زموږ پیج فالو، چینل سبسکرایب کړئ. د نورو تازه معلوماتو لپاره موږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.